څه پته نشته. ته وایې چې تاو شوي دي. مته هېڅ څه پته خالي وې تړلی وو. نو مینه نه درکې درې کسونه نه هغې ته وښایم. ملګرو دا سمیع الله وزیر دی او دا وخت تاسو د هغې کوم حالات چې دی هغه کتی شئ. څه واقعه د دې سره مخې ته راغلې وه لږ د هغه زیاتتر به خلک خبر وي. کله چې د 9 مۍ داسې واقعات وشو د هغې نه پس چې کوم دی دا یې پکې هم نیولی و او تقریبا کال نه بره وخت تقریبا ویلی کېږي چې 2 کاله وشو چې هغه د جیل نه راخلاص شو. نو چې کله راغلی ډېر زیات په بد حالات کې دی. تاسو دا وخت کتی شئ یعنی کم دماغي توازن چې دی هغه هم ټیک نه دی. داسې منټلی هم ګډوډ دی. کله چې راغی نو ویلی وایي ګیلمن وزیر دی زما خواله راشي. یعنی دا پته ورته هم نه وه چې ګیلمن وزیر خو هم په دې دنیا کې نشته. نو وایي زما ګیلمن وزیر دی ما له خواله راشي. نو خلکو له ډاډ ورکوه وایه را به شي را به شي. اوس چې کوم دی هغه داسې حالات ته رسېدلی دی. تاسو په دې ویډیو کې هم کاته په هسپتال کې چې کوم دی په بیډ باندې پروت دی. نور دغه دی خو منټلی چې کوم دی ډېر زیات ګډوډ دی. یعنی داسې خبرې کوي اوس پته نه لګي په جیل کې ورسره څه قسمه سزا میلاو شوې ده یا داسې نور څه بیمار شوی دی د هغې پته پوره لا نشته. خو واقع چې په جیل کې دونه وخت شوی دی نو خامخا داسې قسمه چل چې دی ورسره خامخا کړی دی چې د هغې سببه چې کوم دی هغه نن سبا په دې حالاتو کې دی. ډېر زیات پرې خفه شوي او غیرتي ځوان و. دا وخت چې کوم دی د هغې حالات دي نو هغه د برداشت نه بهر دي. دغه ویډیو تاسو سره شریک کړئ انشاءالله بل ویډیو کې ملایو. الله حافظ.